آریانا سعید وایي له حجابي میرمنو بد بوی ځي. د افغانستان د دري ژبې سندرغاړې آریانا سعید په خپله یوه ویډیو کې ویلي دي چې هغه میرمنې چې حجاب کوي که سم هغوی لمنځونه کوي خو د ځان د پاکۍ خیال نه ساتي او له هغوی څخه بد بویونه ځي. آریانا سعید دا خبرې په خپله فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ ویډیو کې کړې دي او نه یوازې دا چې اسلامیت ته یې سپکاوی کړی دی بلکې افغان میرمنو ته یې هم سپکاوی کړی دی. آریانا سعید په خپله ویډیو کې د فحاشۍ خورولو لپاره افغان میرمنو ته سپکاوی کړی دی او ویلي دي چې دوی چې تل په حجاب کې وي له بدنونو یې بد بویونه ځي. هغه وایي که سم دا میرمنې 15 وخته لمونځ کوي خو بیا هم د ځان پاکي نه ساتي او تل ترې بد بویونه روان وي. د آریانا سعید دې خبرو ته په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښکاره شوي. ډېری خلکو آریانا سعید ته لیکلي دي چې اسلامي او افغاني ارزښتونو ته سپکاوی نه دی پکار او زموږ ځینې خلک چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي نو له هغه ځایه یې چې نور هیڅ پیدا نه کړي بیا زموږ ارزښتونو ته سپکاوی کوي. د آریانا سعید د سپک خبرو په غبرګون کې خلک هم ورته سپکې خبرې کړي او ډېری خلکو ورته لیکلي چې خپل چون تل نیمه لوسه ګرځي نو اوس غواړي چې نورې پاکې او باحیا میرمنې دې هم د ده په څېر لوسې وګرځي. یوې میرمنې په خپله یو ویډیو کې آریانا سعید ته په ځواب کې ویلي چې مسلمانې ښځې په اسلامي او افغاني ارزښتونو ساتلو ښې ښکاري او دې ورته ښکلا وربخلې ده. نوموړې په خپله ویډیو کې مخکې ویلي دي چې بې حیا او نیمه لوسې ښځې د بازاري شیانو په څېر وي چې هېڅ ارزښت نه لري او ټول خلک ورته په سپک نظر ګوري.